در مقابل چنین پیام‌هایی که از طریق رسانه‌ها و اطلاعات دست جمعی به نشر می‌رسد، حتی می‌بینیم هیچ کس کدام عکس العمل خاص را نشان نمی‌دهد، حتی دولت. پس لازم است که ما من حیث مسئولین با احساس، با درک، با ایمان از چنین موضوعاتی که خدای نخواسته اگر وجود داره جلوگیری بکنیم و در صورت عام و تام به حمایه خواهرها باشیم تا اونا بتانند با حفظ حیا و حرمتشان در ادارات ملی و دولتی نقش خود داشته باشند. و فعلا که سر پروسه صلح صحبت ها جریان داره و مثل که قبلا هم گفتم امیدوار هستیم که بخیر در آینده نزدیک صلح داشته باشیم و این صلح پایدار باشد که در اون هر افغان ما، در اون هر خواهر و برادر ما جای خود ببینه، امنیت خود احساس بکنه و بتونه من حیث یک فرد فعال اجتماع نقش خود ایفا بکنه. پس لازم است که دولت به صداهای خواهرهایی که متدین هستند، خواهرهایی که یک کتله ذاتینه که در مدارس حضور دارند، فعالیت دارند، به خاطر تربیت اولاد فعالیت دارند، کار میکنند و الحمدلله با اخلاقیات و مورال فوق‌العاده بلند حضور دارند در جامعهشان سر این مثلا. از این فرصت، از این نیروی و ارزشونو د ساتنې د غونډې پرېکړه نن ورځ چې د 1998 لمریز کال د چنګاښ د 14 نیټې سره سمون لري، یو شمېر خویندې او وروڼه د دې هېواد د ټولو سیمو استازیتوب کوي، د کابل ستار په هوټل کې سره یو ځای غونډه کړې او خپل دریځ د نویو تحولاتو او د سولې د خبرو په اړه څرګندوي. متدینه او دین دوسته ښځې سربیره پر دې چې د څلورو لسیزو په شخړو کې تر ټولو زیات زیان لیدلی، اما د خپلو دیني او ملي ارزښتونو څخه نه دي ګرځېدلي. اوس چې د تلپاتې سولې لپاره مبارزه ډېره سخته چټکه شوې، په عین حال کې سیمه ییزو نړیوالو او نورو ډلو علاقه موندلې، اما د دین دوستو ښځو ونډه او شتون پکې نه لیدل کېږي. په مختلفو دورو کې دین دوسته ښځو ته د پرمختګ په بهیر کې لږه ونډه ورکړل شوې او په ډېرو مواردو کې دوی د تړل شویو دروازو تر شا پاتې دي او مثبت ځواب یې نه دی موندلی. افغان ښځې د ایمان په چوکاټ کې دا غواړي چې د ژوند په ټولو برخو کې د خپلو وروڼو سره یو شانته ونډه ولري. موږ هیڅ چاته او هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوو چې د دین او یا دموکراسۍ ارزښتونو په نامه پر موږ برید وکړي. خدمت پدرم است، بیادرم است و نام حقوق زن. امروز خوش هستم که امروز اولین محفل است، من نفس راحت میکشم و خداوند همه را توفیق بده و برای ما این مسائل را ما باید اینمین یک صدای تحریض است که بین ما و شما نفاق مندازه. اگه یک زن میره درست از زنای افغانستان اونجا نمایندگی میکنه، باید ما و شما قبول کنیم. همه ما داغ دیده، ما هم شهید دادیم، همه شهید دیده در افغانستان. کدام خانه است که شهید نداده باشد، خیلی نمیتونه سمت بگیره. اما وقتی که کار شما میره باید هیچ وقت شما عصبی نشین، احساساتی نشین. من در روز چهارمی خانه آقای کرزی دعوت شده بودم، اونجا باز وکیل صاحبان بود نجیب جان حسینی که ما بسیار برش احترام داشتم و من مشاور روابط سیاسی پارلمان بودم. بر من صدا کرده به این زنها گفت که کاکر صاحب بسیار دل ما سوخت. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه تو اونجا استاد بودی همین طالبا سلام تر والد نگرد. شما یقین کنید که هر کدام از اینها که شده از پیشگی ما احترام. ما اونمو کلمه خوار و مادر که کلمه مقدس از خوش دارد، اما تعظیمی که به این رقم میشه برشان. خب گفتنی های خدا برش گفتم و ما با طالبان سر هم مسائل گپ زدیم و طالبان مسلمان هستند. وقتی که در قرآن بر ما حق داده شده، در دین ما بر ما حق داده شده، این هیچ کس نه طالب نه کسی که از ما گرفته میکنه. و امروز چیزایی که امروز ما میبینیم، آزادی به نام آزادی زن، بویش از وزارت، بویش از دیني او ملي ارزښتونو د ساتنې د غونډې پرېکړه نن ورځ چې د 1998
لمریز کال د چنګاښ د 14 نیټې سره سمون لري. یو شمېر خویندې او وروڼه د دې هېواد د ټولو سیمو استازیتوب کوي. د کابل ستار په هوټل کې سره یو ځای غونډه کړې او خپل دریځ د نویو تحولاتو او د سولې د خبرو په اړه څرګندوي. متدینه او دین دوسته ښځې سربېره پر دې چې د 4 لسیزو په شخړو کې تر ټولو زیات زیان لیدلی، اما د خپلو دیني او ملي ارزښتونو څخه نه دي ګرځېدلي. اوس چې د تلپاتې سولې لپاره مبارزه ډېره سخته چټکه شوې، په عین حال کې سیمه ییزو نړیوالو او نورو ډلو علاقه موندلې، اما د دین دوستو ښځو ونډه او شتون پکې نه لیدل کېږي. په مختلفو دورو کې دین دوسته ښځو ته د پرمختګ په بهیر کې لږه ونډه ورکړل شوې او په ډېرو مواردو کې دوی د تړل شویو دروازو تر شا پاتې دي او مثبت ځواب یې نه دی موندلی. افغان ښځې د ایمان په چوکاټ کې دا غواړي چې د ژوند په ټولو برخو کې د خپلو وروڼو سره یو شانته ونډه ولري. موږ هېڅ چاته او هېڅ ډلې ته اجازه نه ورکوو چې د دین او یا ډیموکراسۍ ارزښتونو په نامه پر موږ برید وکړي. Thank you.